بسم الله الرحمن الرحيم. ستانه د انفال په حق له تپوس کوي ورته وایا دا انفال خو د الله او داغه د رسول دی نو تاسو د الله نه ویریږئ او په خپل منځ کې تعلقات صحیح کړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ کو تاسو مؤمنان یې رښتینی ایمان والا خلق خو هغه دي چې زړونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه داغه په مخ کې لوستي کیږي نو داغه ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې باور لري او منځ قائموي او سوچي ورلمونګ ور کړی دي داغینا زمون په لار کې خرج کوي هم دغه خلک صحیح مؤمنان دي د دوی د پاره د خپل رب سره لوی مرتبه دي د ګناهونو بخنه ده او بهترین رزق دی د دې مال غنیمت په معاملې کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستارب ته د حق سره د خپل کور نه راځتلې وي او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو خوخ نه وو هغه د دې حق په معاملې کې ستا سره جګړه کوله او حال داوو چې هغه خصفاخ کار شوی وو داوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزي او هغه ورته ګوري هغه موقع را یاد کړئ کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په دوانو ډلو کې با یو تاسو ته ملاويږي تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاو شي هو الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او د کافرانو جرړي پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي اگر که مجرمانی نه خوخوي او هغه موقع را یاد کړئ کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې زه تاسو د مدد لپاره یو زر فرښتې پر لپسې درلېګم دا خبره الله تاسو ته صرف د دې لپاره وخدله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه په دې مطمئن شي کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي یقینا الله زبردست او حکیم دی او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې او برا ورولې د دې لپاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچتې کړي او د دې په ذریعہ ستاسو خپېک لکی کړی او هغه وخت را یاد کړئ کله چې ستاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ زه اوس د دې کافرانو په زړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وهای دا ځکه چې د خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډېر سخت دی دا تاسو سزا ده اوس د دې مزه اوسکئ او تاسو ته دی معلوم وي چې د حق نه د انکار کوونکو د پاره د دوزخ عذاب دی اے ایمان والو کله چې تاسو د یو لخر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داغوی په مقابله کې مشا کوئ چا چې په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینا چې د جنگي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زیبې دوزخ وی او هغه ډیر خراب زیده د ورتلو بس حقیقت داده چې تاسو هغوی ندی وجلی بلکې الله هغوی وجلی دي او اے نبی صلی الله علیه وسلم تا شک نه د گزاره کړي بلکې الله گزاره کړي دا او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي یقینا چې الله اوریدونکو او په هده دا معاملې خو تاسو سره ده او د کافرانو سره معاملې دادا چې داغوی تدبیرونو لره کمزوري کونکي الله دې دې کافرانو ته وایا کو تاسو فیصله غختله نو فیصله خدرلا مخله راغلا اوس منشه نو هم تاسو د پاره بهتره ده او کو نه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کولا نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکو او تاسو ډله کو هر څومره ډیر وی کو تاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی اے ایمان والو د الله او داغه د رسول حکم اومنه او د حکم اوریدو نورستو
داغه نه مخ ماړه وای او دا خلکو په شان مکه گئی چې وی ویل چې مونږه واورېدل هلکه هغه نه اوري یقینا د الله په نس د ټولنا بد زناور هغه کانو ګونګیان خلق دي چې هغه د عقل نه کار نه اخلي کچري الله ته معلوم وي چې په دوی کې سلګه شان خوبشته نو دوی لبي د اورېدو توفیق ورکړي وي لیکن د خوبین بغیر کو هغه دوی ته اورولې وي نو دوی بتري په بے توجهی سره مخ اړولې وي اے ایمان والو د الله او د رسول حکم منئ هر کله چې رسول تاسو هغه سیسته راوبلی چې هغه تاسو له ژوند درکون کی وی او په شی چې الله د انسان او داغه د زړه ترمنځ حائل دی او خاص هم داغه طرف ته تاسو جمع کیږئ او ځان ساتئ د هغه فتنې نه چې داغه سزا به یوازې په هغه خلکو پورې خاص نه وي چې په تاسو کې ګناه کړی وي او په شی چې الله سخت سزا ورکون کی دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګوي پزماکه کې تاسو کمزوري ګڼلې شوي تاسو یریدئ چې خلق مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خیر رزق درکړو خای چې تاسو شکرګزار جوړ شئ اے ایمان والو سره د پوهې د الله او داغه د رسول سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دوکې مکوئ او په شی چې تاسو مالونه او تاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیخ سامان دی او د الله سره د بدلی ورکولو د پاره ډیر سدي اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه یره اختیار کړه نو الله با تاسو له د کړه کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه با تاسو نه لری کړي او تاسو غلطیانی به معاف کړي الله د لوی فضل خاوند دی هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغه خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه خط تدبیر کوونکې دی او کله چې به هغه ته زمونږه آیاتونه لوستل کېدل نو ویل به چې او مونږه واورېدل کومګه غواړو نو داسې خبري مونږ هم جوړولې شو دا خو هم هغه پخوانی قصې دي چې د مخ کې نه خلق وایي او هغه خبره هم یاد ده کوم چې هغه ویلی و چې اے الله کدا واقع حق وي او ستاسو طرف نه وي نو په مونږ باندې د اسمان نه کانی را وروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې راوالا خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې ته په دوی کې موجود وې او نه د الله دا قاعده ده چې خلق دی استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکړي لیکن اوس پری ولی الله عذاب نراولي چې هغه د مسجد حرام لار بندوي حالکه هغه د دې جماعت جایز سرپرستان نه دي د دې جایز سرپرستان خو صرف تقوا والا کې دي شي او اکثر خلق په دې نه پوهیږي د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سو منځوي بس شپېلې وਹੀ او لاسونه پړقوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکئ د هغه انکار په سبب چې تاسو کوي کوم خلکو چې د حق منلو نه انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارې نه د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصله کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجم کړي بیا د ګندګۍ د غډېرې دوزخ ته ورغورځوي هم دا خلق اصلي تاوانيان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشي نو سچي مخ کې شوي دي هغه به ورته معاف کړي شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې شوي دي هغه ټول ته معلوم دي اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگي گئی تر هغه پوری چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله د لپاره خاص شي بیا که چری هغوی د فتنې نه منشو نو دا غوی عملونه الله خویني او کچری هغوی من نشو نو په شي چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی او تاسو ته دی معلومه وي چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دي داغه 15 حصہ د الله
او داغو د رسول او د رشتہدارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره دا کو تاسو ایمان راوړی وي په الله باندې او په هغه سیس باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږه په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشحالۍ سره ورکړی الله په هر سیس باندې قادر دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وا کچری د اولنا ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کمی خبري فیصله کړی و چې هغه داګی تکړی یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي یقینا چې الله اوریدونکو او په هده یاد کړه هغه وخت اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچریاغو تا داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور با تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي لیکن الله تاسو د دین بچ کړئ بشکه چې هغه د سينو په حال باندې خبردار دی او یاد کړئ کله چې د مقابله په وخت کې الله تاسو پسترګو کې دشمنان لکه راکړل او داغوی پسترګو کې تاسو کم ښکارا کړئ د پاره د دې چې کوم خبره کې دن کی وا چې الله هغه داګي تکړي او اخر با ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي اے ایمان والو هر کله چې د یوې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو مضبوط اوسئ او الله ډېر ډېر یادوي امید دې چې کامیابی به ستاسو نصیب کیږي او د الله او داغه د رسول حکم منئ او په خپلو کې جګړې مکوئ کنه نو پتاسو کې به کمزوري پیدا شي او ستاسو زور به ختم شي د صبر نه کار اخلي یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغه د خپل کورونو نه په غرور سره اوتل او خلکو ته خپل شان خودلو او چې کاری داده چې خلک د الله د لارې نه منع کوي چې هغه کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی لک خیال وکړئ د هغه وخت کله چې شیطان د خلکو ته خپل عملونه خسته کار کړی وو او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک په تاسو باندې غالب نشی راتلی او دا چې زستاسو سره يم خو چې کله دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي نو هغه پشا واپس وګرځیدو او وی ویل چې زستاسو ملګری نه يم زه هغه سوینم چې تاسو نه وینئ زه د الله نه یریږم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی کله چې منافقانو او هغه ټول خلکو چې په ځلونو کې مرض دی دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دي حالکه چې څوک په الله باور وکړي نو بهشکه چې الله ډیر زبردست او حکیم دی کاش چې تا هغه حالات لیدل شوي کله چې فرښتو د وجلو شو کافرانو روحونه قبض کول هغوی داغوی مخونه او شاګانی وهله او ورته ویل زئی اوس د سوزیدو سزا اوسکای دا هغه بدله ده چې تاسو خپل لاسونو مخکې لګلی و ګینینو الله خو په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکې نه دی دا معاملہ د دوی سره هغه شان اوشوا لکه څنګه چې د آل فرعون او داغوینا د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله داغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی دا د الله د دې طریقې مطابق وشوا چې هغه کم نعمت یو قوم ته ورکړي وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي الله هر څو اوریدونکو او په هر څه په دی د آل فرعون او داغوینه د مخکینو قومونو سره چې سو شو هغه د دې قاعده مطابق وو هغه د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس دا غینا مونږ داغوی د گناهونو په بدل کې هغه هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل دا ټول ظالمان خلق وو بشکا د الله په نزد
د ځمکې په سر په ګرځېدونکو مخلوق کې د ټولو نه بدتر خلق هغه دي چې د حق منلو نه انکار وکړو او بیا په هیڅ طریقه داغه قبلولو ته تیار نه دي، خصوصا پاغوي کې هغه خلق چې داغوي سره تا معاهده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره ته الله نه ير نه کوي. نو کچری دا خلق تا په جنگ کې میلاو شي نو دوی له داسې سزا ورکړه چې د دوی نورستو کم نور خلق داسې کون کی وی چې هغه حوصله بایلی. او کچری د یو قوم نه دی د خیانت يروي نو داغوي معاهده پخکارا داغوی مخ ته وګرځوا، بشکا چې الله خیانتګر خلق نفخوي. د حق نه انکار کوونکې دی په دې دوکه کې نپرې وځي چې دوی وګټلا، یقینا چې هغه مونږ لا شکست نشرا کوله. او ستاسو چې څومره وسکیږي نو د دې په مقابله کې د زیاتو نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتي چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ويروي چې تاسو نه پیژنئ هو الله یې پیژني. تاسو چې د الله په لار کې سوء لګوي داغه پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاته هرگز نه کیږي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کو دشمن صلح ته مایل وي نو ته هم صلح ته تیار شه او په الله باندې باور وکوا، بشکا هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی. او کو داغوی نیت تعالی د دوکې درکول وی نو استاد پارا الله کافی دی. دا هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل. تا کو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دی یو ځای کول نشو. دا خو الله دی چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل، بشکا هغه ډیر زبردست او حکمت والده. نبی صلی الله علیه وسلم ستاده پارا او کم مومنان چې ستا پیروي کوي داغوی د پاره خو بس الله کافی دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم مومنان په جنگ باندې ورتیز کړه. کو پتا سو کې شل کسان صابران وی نو هغوی با په 200 کسانو باندې غالب راځي او کو سل کسان داسې وی نو د کافرانو په 0 کسانو با غالب راځي. زکه چې هغوی داسې خلق دي چې په نه لري. اوس الله ستاسو پیټه سپکړو او هغه ته معلومه شو چې پتا سو کې لا کمزوري شته. نو کو پتا سو کې سل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 باندې او کو 0 کسان داسې وي نو په 200 باندې با د الله په حکم سره غالب راځي. او الله دا خلکو سره دی چې صبر کوونکي دي. یو نبی لا دا مناسب ندي چې داغه سره دی قیدیان وی تر سوچي هغه پزماکه کې دشمنان خریز مریض نکړي. تاسو د دنیا فائدې غواړئ، حالکه د الله په نظر کې اخرت دی او الله غالب او حکیم دی. که د الله لیک مخ کې نوې لیکل شوی نو دا چې تاسو اغستلی دي د دې په بدله کې با تاسو ته لویه سزا درکړې شوی و. نو سمال چې تاسو حاصل کړی دی هغه خورئ، هغه حلال او پاک دی او د الله نه یره کوي. یقینا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو په قبضه کې چې کم قیدیان دي هغه ته وایا که الله ته معلومه شوه چې ستاسو په ژوند کې څه خیر شته نو هغه بدرلا داغه نه زیات بهتر درکړي کم چې ستاسو نه اغستې شوی دي او ستاسو خطاګانی به معاف کړي. الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دین مخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي. نو د دې سزا الله هغوی لور کړه چې هغوی ستا په قبضه کې راغلل. الله ته هر څه معلوم دی او حکمت والده. کوم خلکو چې ایمان قبول کړو او هجرت وکړو او د الله په لار کې او جنگیدل او خپل مالونه ولګول او کوم خلکو چې مهاجرین لا زیور کړو او داغوی امداد وکړو هغوی په اصل کې دیوبل دوستان دي. او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت ونکړو نو داغوی سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغوی هجرت ونکړي. هو کچري هغوی د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا داغوی امداد کول پتا سو فرض دي.
لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې داغوی تاسو سره معاهده وي سچ تاسو کوي الله هغه ویني کم خلک چې د حق نه انکار کوونکي دي هغه د یو بل ملګرتیا کوي کچری تاسو دا اونکړی نو پسمکه کی با فتنه او لوی فساد راپورته شي کوم خلکو چې ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خودو او کوشش وکړو او کوم خلکو چې پناه ورکړه او امداد وکړو هغه رښتینی مؤمنان دي دا غوي د پاره د خطاګانو معافي ده او بهترین رزق دی او کوم خلکو چې رستو ایمان راوړو او په هجرت راغلل او تاسو سره یوځای کوشش شروع کړو نو هغه هم پتا سو کې شامل دي خو د الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دي بشکا الله په هر څه په هده